پکتیا کې د 10 غنیزو پروژو چارې پیل شوې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د 10 غنیزو پروژو چارې پیل شوې د پکتیا د سندیزي فرعي حوزې رئیس مولوي محمد کریم فاتح پژواک ته وویل چې په یادو پروژو کې د کانالونو ګبین دیوالونو د سربندونو ترمیم او د سیلابي اوبو ذخیره کولو د 2 لوی حوضونو پاکول شامل دي هغه وویل چې پر یادو پروژو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له لوري 14 میلیونه افغانۍ لګول کیږي چې په ترڅ کې به 1500 کسانو ته د کار کولو زمينه هم برابر شي د فاتح د معلوماتو لمخې د یادو پروژو له ډلې دوی په مرکز ګردیز او 15 نورې په زرمت ولسوالۍ کې دي چې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړې شي د ویل چې د دغه پروژو په بشپړېدو سره به د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي او ترڅنګ به د ځمکو خړوبولو لپاره هم اوبو برابر شي پروژې چې مطلب د موږ د ریاست سره چې سکتور د موږ ریاست ګرځېدلی ده په دې کې تقریبا ټولې شپږ پروژې دي انشاءالله چې 15 په زرمت کې دي او پروژې او 2 په مرکز ګردیز کې دي او دغه ټول مطلب بودیجه مثلا همدومره ده لکه ما تقریبا هغه درکو چې 14 یا 14 میلیونه پورې مثلا په دې باندې افغانۍ لګښت کیږي او داسې د دې پروژو مثلا د اوبو د مهارولو د اوبو مثلا د سطحي اوبو د تغذیه کولو دغه په خاطر باندې مطلب د اف او مؤسسې مثلا دغه کارونه په زرمت ولسوالۍ کې 15 مؤسسې هغه د پروژې د سي 2 دا وستې دي او یو د وړکی چرنګ سربند ترمیمات او همدارنګه په درنګ کې یو فرچاوه ده مثلا او همدارنګه د سربند یو څه حصہ ده او بل مطلب درکونه موږ ورته وایو د دې په اصطلاح د انجنیر صاحبانو چې د شي ورته وایي دغه درکونه مثلا درې تقسیم اوبو تقسیماتو یو ورخونه ورته وایي دغه جوړي او همدارنګه په هغه کې یو ګبینوال دیوال د په ګردیز کې او یو کانال ده دغه پروژې دي بل لور ته خلک هم د یادو پروژو په لیکېدو ته خوښ دي د زرمت ولسوالۍ د کوتخیلو کلی یو اوسیدونکي شاه محمد پژواک ته وویل چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به کروندګر وکولی شي په اسانۍ سره خپلې ځمکې خړوبې کړي هغه وویل نن چې کومه اختتاب وسوه په دې زموږ په وسته کې دا وسته داسې خاصیتونه لري چې یو خو له دې څخه موږ د زراعت لپاره ګټه اخلو او دویم د دغه وستې څخه د دې اوبو څخه کته د لاندې د اوبو د ذخیرې لپاره ګټه اخلو زر یو نیم زر کوره ته یعنی د ذخیرې په لحاظ یا د ذمهداري په لحاظ باندې یعنی موږ دومره خوشحاله یو د مؤسساتو چې د کوم ملک یو هر څوک مؤسسات ډېره مننه کوو د امارت نه ډېره مننه کوو موږ ډېر خوشحاله یو برعکس له دې نه وستې نه یو خواته دغه ولس دا ډېر غریب ده مسکین ده له سیلابو سره له خوړو سره مخامخ ده د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد نظیر هم وویل چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د اوبو ضایع کېدو مخه ونیول شي او بزګرانو ته به د ځمکو خړوبولو لپاره اساني رامنځته شي ای پی او لخوا چې دلته کومه وس پروژه شراغلي ده ډیر تر خوشاله چې موږ ته کار کیږي دا په هغه چې د وستې په نام باندې چې مشوره ده د لاندې ځمکه چې د 2000 جریب ځمکه خړوبوي دا هر کال نیمایي پورې فصل اخیستل کېدو نور به نه اخیستل کېدو ځکه په دې کې خاورې شګې دا شی پراته کله چې دا پاکه شي او پاټ سرونه یې جګ سي نو تر پای منې پورې به دا کار تر واخیستل شي غوښتنه مې تر نه ده چې په آینده وخت کې موږ ته خپله نور چې ډیمونه دي هغه راته جوړې شي ویالې راته جوړې شي ویالې په ټولو په شګو کې په خوړو کې د موږ ویالې دي چې هغه اوبو جذبایي کمیږي ډېرې زیات کمیږي غوښتنه مې تر دې نه ده غوښتنه دغه ده چې اول خو دغه پروژه چې راغلې ده ډېر د خیر پروژه ده دغه وسته په نامو باندې دغه مو بولو بعضې ډنډ بولي او بعضې مقصد اوت بولي خو موږ خپله وسته بولو دا کلي به وسته باندې مشهور ده دا ځکه دا چې پاکه شي او دا خاورې راواخیستې دلته پورته دغه ځمکې ته ډېره غټه فایده ده د ځمکې د اوبو سطحې ته د اوبو سطحه د ځمکې لخوا راشي کېږي یو پوه شي دغه چې د غره کې کډیم وچکل خو هغه د غومره ګټه نه شي کولی لکه دا ځمکې ته ګټه کوي بل هلته یو خواته ورخونه دي دا ورخونه چې باید پاخه شي چې دا د خپلې اندازې ته ورسېږي او اوبه پوره شي او هلته ووځي او داسې نه چې دا ډکه شي او کلي ته تاوان وکړي کله بیا وړي ټول اوس په دې رقم سره جوړه شي چې نه کلي ته تاوان وي او نه بیا ډنډ ته تاوان وي
د یادې ولسوالۍ یو شمېر نورو اوسیدونکو هم ورته څرګندونې وکړې او له حکومتي مسؤلینو یې په دې ولسوالۍ کې د نورو کانالونو او سربندونو د جوړولو غوښتنه وکړه. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره